کرونا وایرس په ټوله نړۍ کې نه یوازې د تشویش څپه راپورته کړې بلکې د اقتصادي ژور بحران خطرونه یې هم زیات کړي دي. که څوم افغان حکومت ډاډه دی خو دغه ویروس افغانستان ته پر رسېدو د خوراکي توکو د کمبود ویره زیاته کړې ده. د غنمو وړو ارتزاقي موادو قیمتونه په څو ورځو کې دومره لوړ شول چې خلک یې سوداګرو نه ماڼیجن او حکومت د نرخونو د کنټرول په اړه له زوره کار اخیستلو ته مجبور کړ. ولسمشر غني په ټول ملت غږ کړی دی چې ډار نه دی په کار د کرونا له کبله به د خوراکي توکو قحطي نه راځي بلکې بندرونه خلاص او غله پرېمانه ده. آیا کرونا په وروستیو څو ورځو کې افغانستان ژور اقتصادي بحران ته بیولی؟ آیا حکومت په دې تړاو کومه برنامه لري؟ که دا هیڅ نشته نو څه وکړو؟ سلامونه او ښې چارې. زه سعید شینوار یم. نن تودې خبرې په همدې تړاو بحث ته ځانګړي دي. سټوډیو کې راسره مېلمانه دي د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال یونس مومند، د اقتصادي چارو شنونکی شعیب رحیم، د پېښورانو او دکاندارانو د اتاق حقوقي مسؤل عبدالسلام رحماني او د صنعتکارانو د شرکتونو انشاءالله په دغه کې. زه راځم بیرته په همدې تړاو بیا بحث هم شروع کړو. کرونا د افغانستان لپاره رحیم صاحب د اقتصاد لپاره څومره د زنګ خطر دی؟ ځکه زیاتو مشرانو په وروستیو کې ویل چې د کرونا نه وروسته نړۍ شاید بدله شي. د لوی بخونکي څښتن تعالی سپېڅلي نعمت تاسو ته قدرمنو مېلمنو ته او قدرمنو لیدونکو ته سلامونه او درناوی. د کرونا ویروس نه تنها افغانستان بلکې ټوله نړۍ زیانمنه کړې ده. یو خو په دې وروستیو کې د چین او د امریکا ترمنځ چې کومه سوداګریزه جګړه را پیل شوې هغه سره سیمې او د نړۍ اقتصاد ډېره زیانمن شوی وه. خو دا چې یو څه هغه کې یو څه پرمختګ وشو اوس پکې دغه نوې ستونزه راغله چې بې له شکه د ټولې نړۍ اقتصاد یې ځوړ سره مخ کړی دی. که راشو افغانستان ته د 2014 نه را په دې خواته په ظاهره چې موږ ګورو خو اقتصاد سم روان دی. ثابت اقتصادونه وځپل نو د افغانستان خو لا هم خلک وایي افغانستان خو یو خو دا دی چې چون موږ نړۍ دغه اقتصاد کې ډېر زیات ورګډ نه یو نو موږ هغه په دومره کچه نه زیانمن کړي څومره چې لکه پاکستان او هند ځپل کېږي. چون موږ د دوی سره ډېره زیات راکړه ورکړه نه لرو. زموږ ټول ټال هغه صادرات 10 میلیون ډالرو شاوخواته دي. اوس زموږ ستونزه دا ده چې زموږ په 2014 کال نه را په دې خواته حکومت په ظاهره فیسبوکونو کې اقتصاد ډېر ښه ښکاري خو که موږ تاسې وګورو ورځ تر بلې د اقتصادي وضعیت خرابېږي. د بیکارۍ سلنه 40% لوړه شوې ده او بېوزلۍ سلنه لوړه شوې. نو په دې کې هیله خراب نه به څه خراب شي زموږ نه د دې نه لا هم خطر دی. خطر دا دی چې یوه هیله پیدا شوې وه چې سږ کال چون حکومت نه دی توانېدلی چې د اقتصادي رشد سلنه 15% یا 15% لوړه کړي. دوی ډېر په دغه 15-16 کلونو کې 2.9% ته رسولی. نو هیله دا پیدا شوې وه چې اوسني وضعیت کې که چیرې د سولې خبرې پیلېږي نو دې سره به دا فرصت پیدا شي چې اقتصاد رشد وکړي. دلته به پانګه اچونه زیاته وشي. له بده مرغه د اوسني په دې وروستیو کې د امنیتي وضعیت له کبله په افغانستان نه پانګه په فرار کې وه. یو فرصت پیدا شو. نو د دې سره ستونزه دا زیاتېږي چې یو خواته زموږ دغه سوداګریزه راکړه ورکړه خرابېږي. څنګه چې مومند صاحب خبره وکړله زموږ صادرات د هند ته دي، چین ته دي او هغه هم ګوتو په شمېر توکي دي چې موږ هوایي دهلیزونو د لارې نه دي هغه ځپل کېږي. د دې تر څنګ زموږ وارداتو باندې هم تاثیر راغورځېږي. ځکه موږ تاسې شاهد یو چې کله اقتصاد یو هغه اړخ چې دی هغه رواني اړخ لري چې موږ بیهیویرل اکنامکس په باندې بحث کوو. هغه دا دی چې کله د خلکو دغه روان منفي شي نو بیا هغه ټول تمرکز په همدې لکه اوس که تاسو وګورئ په افغانستان کې تر ټولو مهمه توکي چې خلک اخلي هغه هم دا اوړه دي، اوړه او خوراکي توکي دي، بعضې نور توکي دي چې غواړي د بازار نه واخلي. دغه نور شیونه بیخي د پامه غورځېدلي دي. یعنې که تاسو یو چا ته اوس ووایي چې هغه به دې ته اماده وي چې په خپل کور باندې کار شروع کړي نه کړي نو کله چې دغه اقتصادي فعالیتونه راوغورځېږي راکم شي نو دې سره په مجموع کې اقتصاد باندې ډېر زیات منفي تاثیر غورځېږي. نو د تشویش خبره دا ده چې په بېوزلۍ سلنه به لا زیاته لوړېږي، بېکارۍ سلنه به لا زیاته لوړېږي، زموږ د اقتصادي رشد سلنه په مجموع کې راغورځېږي. زموږ د ګمرکونو نه چې څومره عواید دي شون په داخل کې تقاضا کله راکمه شي نو په طبیعي خبره ده چې هغه عواید ورسره راغورځېږي. نو په مجموع کې زموږ دپاره ډېر د تشویش وړ خبره ده. د هغې هم د تشویش وړ خبره دا ده چې موږ له بده مرغه د دغسې وضعیت دپاره چمتووالی نه درلود. پام دې باندې سره بحث کوم. تاسو هم ستړي مه شئ. موږ خو هېڅ شی هم نه دي قیمته کړي بلکې راوځو هر څه ارزانه کوو، خپله منډیانو ته راوځو. حکومت هم وایي چې مه ډارېږئ، خلکو ته وایي چې مه ډارېږئ، راشئ هر څه کوئ، سودا کوئ، ارزانه دي. 2 میاشتې 3 میاشتې موږ چلېدلی هم شو په دې سخته ورځ کې. ما بله ورځ یو سوپر سټور کې ولیدل چې په ټوکیو باندې زاړه قیمتونه هغه وهل شوي وو، نوي قیمتونه پرې وضع شوي وو.
اصلي وضعیت خو دا دی د بازار نه ته خبر زه خبر یم. دوی د سوداګر د زړه نه خبر دي چې سوداګر ډېر پاک زړه لري، اما تاسې خو د دې خلکو نه خبر سئ. فکر کوئ چې سوداګر په رښتیني ډول باندې بیرته هغه بازار یې کنټرول کړی دی، بیرته یې را نارمال کړی دی، یا فکر کوئ چې حکومت بیخي صحیح اقتصادي تدابیر نیولي دي؟ ګوري کله چې که موږ د کورونا ویروس دغه موضوع ته وګورو، تقریبا 4 میاشتې مخکې لومړی کیس په نومبر کې په چین کې رپورټ شو، 1 میاشت مخکې لومړی کیس په ایران کې رپورټ شو، بیا څو ونې مخکې په پاکستان کې راپور شو. نو دا معلومداره خبر و چې دا دومره په تیزۍ سره خپرېږي افغانستان ته هم راځي. اړینه دا وه چې حکومت د دې لپاره مخکې نه ګامونه پورته کړي. هغه ټویټ چې امرالله صالح پرون کړی دی د ولسمشر د ستراتیژۍ په اړه، هغه خبره چې ولسمشر د غنمو د وارداتو پرون کړې ده، که دا خبرې 2 ونې یا 3 ونې مخکې شوی وي شاید وضعیت بل و. له بده مرغه زموږ هغه اکثر فعالیتونه د حکومت چې دي هغه ریاکشنري دي، یو برخه. دویمه موضوع دلته دا ده چې کله موږ د سوداګر خبره کوو، که هغه جلاب دی، که هغه مالیه ورکوي، که هغه مالیه غلا کوي، که قانوني مال راوړي، که غیر قانوني لوړ کیفیت، دا ټول د بازار برخه ده. کله چې موږ د بازار خبره کوو باید موږ عاطفي او احساساتي خبره ونه کړو. موږ تاسې اوس هم په فیسبوک کې ګورو چې خلک دوی ته ضمیر او اسلام او دین ورمخکې کوي چې سوداګر دی باید د په رڼا کې وکړي. موږ تاسې باید حقیقت بیانانه تحلیل وکړو، او هغه دا دی چې کله موږ د بازار خبره کوو، د بازار د مهارولو دپاره قانون مقرره شتون لري چې د هغې په رڼا کې باید په بازار کې اقدام وشي. له بده مرغه په افغانستان کې کله موږ د بازار اقتصاد خبره کوو، اکثر خلک چې اقتصاد مسلک دی هغوی هم دا وایي چې حکومت نرخونه نشي کنټرولولی، حکومت په بازار کې مداخله کوي، هم د هغه لاره معلومه ده. له بده مرغه په افغانستان کې سره له دې چې بازار اقتصاد موږ خپل کړی دی د اساسي قانون 10 مادې په رڼا کې، د سره له دې موږ بعضې قوانون نشته. مثلا کله چې موږ د بازار اقتصاد خبره کوو، بازار اقتصاد په دې معنی چې په بازار کې سالمه رقابت د خلکو د سوداګرو ترمنځ شته، د هغې په رڼا کې خلک ارزانه توکي په بازار کې داخلي. له بده مرغه موږ د سالم رقابت قانون او مقرره نه لرو تر دغه پورې. همداراز چې کله موږ د مستهلکینو د خوندیتوب قانون له بده مرغه موږ د سالم رقابت قانون او مقرره نه لرو تر دغه پورې. همداراز چې کله موږ د مستهلکینو د خوندیتوب قانون په اړه غږیږو، هغه قانون په رڼا کې باید کمیټې دي، هغه کمیټې ښاروالۍ، اقتصاد وزارت، تجارت، سوداګریزو خونې دا ټول په ګډه په بازار کې نظارت کوي. دغه کمیټې که چیرې فعاله وي نو والي به نه مجبورېده چې هغه لاړ شي او دوکانونه بند کړي او بیا بیرته دوی راشي ګیلې وکړي، چې دوی ګیله هم پر ځای ده. ځکه چې بله ورځ یې وکړه الکوزي صاحب تاسې نه ګیله وکړه، هغه دا ده که چیرې دغه کمیټې، نو دا ده چې کله تاسې دغه وضعیت تاسې ګورئ، د افغانستان کې دا اول ور دا وضعیت نه دی راغلی. په دویمې نړیوالې جګړه کې په ټوله نړۍ کې خوراکي توکو قیمتونه لوړ شو. په افغانستان کې عبدالمجید زابلي صاحب د تجارت وزیر و، د هغه په شتون کې په افغانستان کې نرخونه لوړ لا نه ړل، ځکه چې دوی مخکې نامادګي نیولې وه. نو اړینه دا ده کله چې دغسې وضعیت موږ ګورو، نو اړینه دا ده چې تاسې خپل د دغه ستونزې نه موږ څه زده کړې وکړو. باید د زده کړې مهمه برخه دا ده چې ګورئ زموږ قانوني تشدد شته دی، که چېرې موږ قوانین په خپل ځای ولرو، هغه قوانین په صحیح شکل باندې تطبیق کړو، دغه وضعیت سره تاسو خبره کوئ حکومت هغه د یوه کمیټه هم جوړه کړې ده د دغې دپاره د کورونا پر ضد د مبارزې او د پوهاوي. نن هغې نه څوک رانغلل، حتی جواب نه ورکوي چې څه مونږ کړي دي یا څه مونږ نه دي کړي. زه دې ورځې کې قدرداني مه غواړئ، قدرداني نه غواړو، وخت نه دی، قدرداني غواړو مه غواړو، تخریبوئ مه موږ نه یاستئ، تاسې خپلې قدرداني نه غواړو، تخریبوئ مه موږ درته څه نه دي ویلي. کافي دي هغه خبرې چې د هر سکتور یا د هرې برخې د اقتصاد پورې تړلي سوداګرانو ټولنې، دکاندارانو او صنعتکارانو وکړي، دا کافي دي؟ له بده مرغه یو شی موږ د پام باید ونه باسو، هغه لږ وخت به ماته راکوي. څه باید وکړو که نه؟ یو لویه ستونزه دا ده چې بد خبر دا ده چې تر اوسه پورې د کورونا د مخنیوي دپاره هیڅ خبر نشته دی. دا ګراف چې دی پورته روان دی، فلاټ شوی نه دی تر اوسه پورې. تر هغې پورې به موږ دپاره دا تشویش وړ خبرې. له بده مرغه اوسني چې څومره زموږ اقدامات دي کفایت نه کوي، هغه په دې باندې کفایت نه کوي، ځکه چې تاسې خو صافي صاحب سره بحث وکړو، سر زموږ لومړیتوب خوراکي توکي دي، او دا لومړی ځل نه دی چې دا ستونزه لري. ګوره هر کال روژې نه مخکې دغه حالت سره مخ کېږي، بحثونه کېږي، قصه خلاصېږي، تر څو چې موږ قانوني تشه ډکه نه کړو. هغه دا یو موضوع قانوني تشه دا ده چې موږ اوس هم په بازار کې د سالم رقابت قانون او مقرره نه لرو. تر اوسه پورې هغه کمیټې چې د مستهلکینو د خوندیتوب دپاره جوړې شوي په فعاله توګه کار نه کوي. بحثونه اوس څه چاق شي یا به نال شي؟
څنګه اوس خو جنگ روان دی نو جنگ اوس خو دغه دی. درېیمه خبره دا ده چې ګوره سبا بل سبا بیا روژه را روانه ده، نو یو خواته د کورونا ستونزه بل خواته بیا دا ستونزې زیاتېږي. زما په اند په دغه اوسني شرایطو کې یو خواته که خصوصي سکتور دی بل خواته حکومت د دواړه مسؤلیت لري. که دوی د نرخونو لوړولو یا ټیټولو په برخه کې دوی خپل کار کوي، حکومت د نظارت مسؤلیت لري. نن باید په دغه میز کې موږ سره باید حکومتي استازی موجود وي. اوس اړینه څه شی ده؟ په اول قدم کې دا دی چې موږ دغه یو انسنټیو یو د تعرفه لږ راټیټه کړو تر څو دا تجاران دغه واردات زیات کړي، تر څو که چېرې میاشت دوه میاشتې هم زموږ ته ستونزه راپیل شي په بازار کې دا توکي زیات شي، نو تعرفه موږ راټیټه کړو. دوهم دا دی چې دغه فرصت نه په استفادې سره موږ د قانوني تشه ډکه کړو، دوی سره کېنو په شریکه ورسره کار وکړو. درېیمه دا ده چې خلکو ته موږ ډاډ ورکړو. هغه خبرې که نه ګورې تاسې خپله اوس په دغه خپرونه کې وایي چې حکومتي استازي نه راځي، نو ولس ته به د چی شي نه ډاډ راغلی. قانوني تشه ډکه کړو، دوی سره کېنو په شریکه ورسره کار وکړو. درېیمه دا ده چې خلکو ته موږ ډاډ ورکړو. هغه خبرې که نه ګورې تاسې خپله اوس په دغه خپرونه کې وایي چې حکومتي استازي نه راځي، نو ولس ته به د چی شي نه ډاډ راغلی. زما خبرې که ځکه ډېر زه نه حکومت سره دنده لرم نه خپل سوداګر کوم تجارت لرم، زما خبره د حکومتي استازي خبره فرق کوي. نو که دوی راشي دوی په دغسې خپرونو کې راشي خلکو ته دې به ډاډ ورکړي، نو چې یو خواته هغوی ډاډمن اوسي، بل خواته حکومت دوی ته دغسې یو فرصت پیدا کړي چې د واردات زیات شي، ستونزه تر یو حده پورې مهارېږي. څه وکړو د دوکاندار